د الاعراف مبارکه سوره چې د قرآن عظیم شان ومه سوره ده په مکې معظمې کې را نازله شوې ده 206 آیاتونه لري. تلاوت او پښتو ترجمه یې له 20 آیت څخه اورئ. يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. ای بنی آدمانو، داسې د نوي چې شیطان تاسې بیا همغه شان په فتنه کې اخته کړي لکه څنګه چې هغه ستاسې مور پلار له جنت نه ویستلي وو او له هغو څخه یې د هغو جامې ویستلې وي تر څو د هغو شرم ځایونه یو د بل په وړاندې لوڅ شي. هغه او د هغه ملګري تاسې له یو داسې ځای نه ویني چې له هغه ځایه تاسې هغوی نشئ لیدلی. موږ دا شیطانان د هغو خلکو سرپرستان ګرځولي دي چې ایمان نه راوړي. وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون. کله چې دا خلک کوم د شرم وړ کار کوي نو وایي موږ په همدې کړنلاره باندې خپل پلرونه نیکونه میندلي دي او په خپل الله موږ ته د داسې چارو سرته رسولو امر کړی دی. دوی ته ووایه الله هیڅکله د بې حیایي امر نه کوي. ایا تاسې د الله د نوم په اخیستلو هغه خبرې کوئ چې د هغو په باب تاسې معلومات نه لرئ؟ قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون. ای محمد صلی الله علیه وسلم دوی ته ووایه زما رب خو د ریښتینولۍ او عدالت امر کړی دی او د هغه حکم خود دا دی چې په هر عبادت کې خپل لوری سم کړئ، همغه وبلئ، خپل دین د همغه لپاره خالص کړئ په کومه توګه چې هغه اوس پیدا کړي یاست په همدې ډول به بیا تاسې پیدا کړلی شئ. فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون. یوې ډلې ته خو هغه سمه لاره ښودلې ده خو پر بلې ډلې ګمراهي ثابته شوې ده ځکه چې هغوی د خدای په ځای شیطانان خپل سرپرستان نیولي دي او هغوی انګیري چې موږ په سمه لاره باندې. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. ای بنی آدمان، د هر عبادت په وخت کې په خپل ښکلا سینګار اوسئ او خورئ څښئ او له حده تیری مه کوئ. الله له حده تیري کوونکي نه خوښوي. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون. ای محمده دوی ته ووایه چا د الله هغه ښکلا حرامه کړې ده چې هغه د خپلو بندګانو لپاره راویستلې وه او چا پاکه روزي حرامه کړې. ووایه دا ټول شیان د دنیا په ژوندانه کې هم د ایمان راوړونکو لپاره دي او د آخرت په ورځ خو به یوازې د همدوی لپاره وي. په دغه شان موږ خپلې خبرې روښانوو د هغو خلکو لپاره چې عالمان دي. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا
وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. اے محمد صلی الله علیه وسلم دوی ته ووایه چې زما رب چې کوم شیان حرام کړي دي هغه خود دا دي د بې حیایي چارې که ښکاره وي او که پټې او ګناه او د حق پر خلاف تیری او دا چې له الله سره تاسې کوم څوک شریک کړئ چې د هغه لپاره یې کوم سند نه دی نازل کړی او دا چې د الله په نوم داسې کومه خبره وکړئ چې د هغې په باب تاسې معلوماتو نه لرئ چې هغه په حقیقت کې همغه کړې ده. ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. د هر قوم لپاره د مهلت یوه نیټه ټاکلې ده. بیا چې کله د کوم قوم وخت او نیټه پوره کیږي او پوره 1 ساعت وروسته والی او مخکې والی به هم پکې نه راځي او دا خبره الله د مخلوق پیدا کولو په پیل کې په ډاګه ښکاره کړې وه. يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اے بني آدمانو په یاد ولرئ که چیرته تاسې ته په خپله له تاسې نه داسې پیغمبران راشي چې تاسو ته زما آیاتونه اوروي نو څوک چې له سرغړونې څخه ډډه وکړي او خپله کړنچاره سمه کړي د هغه لپاره څه ویره او کړاو نشته. والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. او څوک چې زموږ آیاتونه دروغ وګڼي او د هغو په مقابل کې په سرکشۍ لاس پورې کړي هغوی به دوزخیان وي د تل لپاره به پکې استوګن وي. فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا أين ما كنتم تدعون من دون الله قالوا ضلوا عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. ښکاره خبره ده چې له هغه چا نه به بل غټ ظالم څوک وي چې سراسر د دروغو خبرې د الله لور ته منسوبې کړي یا د الله ریښتینې آیاتونه دروغ وګڼي. داسې خلک به د خپل تقدیر د لیکنې سره سمه خپله برخه ومومي ان تر دې چې هغه ساعت به راشي چې کله زموږ لیږل شوي پرښتې د هغو د ساګانو اخیستلو لپاره ورسیږي په هغه وخت کې به هغوی ورڅخه پوښتنه وکړي چې راوښیي اوس چیرته دي ستاسې هغه معبودان چې تاسې هغه د خدای په ځای بلل. هغوی به ووایي چې ټول له موږ نه ورک شول او هغوی به په خپله د ځان په خلاف شاهدي ووایي چې موږ په رښتیا سره له حق نه منکران. قال ادخلوا في قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون. الله به فرمایي زی تاسو هم همغه دوزخ ته لاړ شئ چې هغه ته له تاسې څخه مخکې د پیریانو او انسانانو تیرې شوې ډلې ورغلي دي. هره ډله چې کله دوزخ ته ننوځي نو پر خپله مخکنۍ ډله باندې به لعنت ویونکی ننوځي ان تر دې چې کله ټوله هلته سره یو ځای شي نو هره وروستۍ ډله به د مخکنۍ ډلې په باب وایي چې ای پروردګار دا خلکو چې مونږ یې بې لارې کړو نو له دې عمله دوی ته 2 چنده سزا ورکړه
په ځواب کې به ویل شي د هر یوې لپاره 2 چنده سزا ده، خو تاسې پوهیږئ نه. وقالت أولاهم لأخراهم فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون. او لمړنۍ ډله به دوهمې ډلې ته ووایي چې که موږ د پړې یعنې ملامتۍ وړو نو تاسې پر موږ باندې څه ښه توب درلود، اوس د خپلو کړو وړو په نتیجه کې د عذاب خوند وڅکئ. إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين. باور ولرئ چا چې زموږ آیاتونه دروغجن ګڼلي دي او د هغو په مقابل کې سر غړولی دی، د هغو لپاره به د آسمان دروازې هیڅکله پراننستل شي. جنت ته د هغو تګ دومره ناممکن دی لکه د ستنې سپم څخه د اوښ تیریدل. موږ مجرمان په همداسې مجازات محکومو. لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين. د هغو لپاره به د دوزخ لاندې یعنی فرش او د همدې دوزخ له پاسه اغوستونه یعنی پوښ وي. دا د هغه بدله چې مونږ ظالمانو ته ورکو. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. د دې پر خلاف کوم کسانو چې زمونږ آیاتونه منلي دي او غوره عملونه یې کړي دي او په دې باب مونږ هر څوک د هغه د وسې په اندازه مسؤل ګرځو. هغوی جنتیان دي، هلته به هغوی تل اوسیږي. ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. د هغو په زړونو کې چې د یو بل په خلاف کوم خیری وي هغه به مونږ ایسته کړو، د هغوی نه لاندې به ویالې بهیږي او هغوی به ووایي چې ثنا ستاینه الله لره ده چې هغه مونږ ته دا لاره وښودله. مونږ په خپله لاره نشوی موندلی که الله مونږ ته لارښوونه نه وای کړې. زمونږ د رب لیږل شوي پیغمبران په رښتیا سره په حق راغلي وو. په هغه وخت کې به آواز راشي چې دا جنت چې تاسې د هغه وارثان ګرځېدلي یاست تاسې ته د هغو عملونو په بدل کې درکړی شوی دی چې تاسې کول. ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون. بیا به دا جنتیان دوزخیانو ته آواز وکړي وبوایي مونږ خو هغه ټولې ژبنیانې وعدې بشپړې وموندلې چې زمونږ پروردګار له مونږ سره کړې وي. ایا تاسې هم هغه ژبنې وعدې پوره وموندلې چې ستاسې رب کړې وي؟ هغوی به ځواب ورکړي هو. په دې وخت کې به یو آواز کوونکی د هغوی په منځ کې نارې کړي چې د خدای لعنت دی وي پر هغو ظالمانو باندې چې د خدای له لارې نه خلک منع کول او د هغوی کوږوالی یې غوښت او له آخرت نه منکران. وبينهما حجاب
وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون. د دې دواړو ډلو ترمنځ به یو پرده یعنی برید وي چې د هغې د پاسه پر اعراف باندې به څه نور کسان وي. دوی به هره ډله د هغې له څېرې نه پیژني او جنتیانو ته به آواز وکړي وبه وایي چې سلامتي دې وي پر تاسې. دا خلک به په جنت کې ننوتلي نه وي خو د هغه هیلهمند به وي. وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين. او کله چې د هغوی سترګې د دوزخیانو لوري ته واوړي نو به وایي ای پروردګاره موږ د دې ظالمانو ملګري کوه مه. ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. بیا به دا د اعراف خلک څو تنه غټ غټ دوزخیان د هغو په نښو نښانو سره وپېژني. ورته به آواز وکړي چې تاسې ولیدل نن نه ستاسې ډلې ټپلې ستاسې څه درد دوا کړ نه مو هغه وسایل په کار شول چې تاسې لوی شیان ګڼل. او آیا دا جنتیان همغه خلک نه دي چې د هغو په باب تاسې په قسمونو خوړلو ویل چې دوی ته خو به خدای له خپل رحمت څخه هیڅ شی هم ور نه کړي؟ نن هم هغوی ته وویل شول چې ننوځئ جنت ته نه به در باندې ویره وي نه کړاو. ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله قالوا إن الله حرمهما على الكافرين الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون. او دوزخیان به جنتیانو ته آواز وکړي چې لږ غوندې اوبه پر موږ باندې راتوی کړئ یا له هغې روزي څخه چې الله تاسې ته درکړې ده یو څه راوغورځوئ. هغوی به ځواب ورکړي چې الله دا دواړه شیان د حق پر هغو منکرانو باندې حرام کړي دي چې هغوی خپل دین لوبه او ساعتیري ګرځولی و او د دنیا ژوند هغوی غولولی و. الله فرمایي چې نن به موږ هم هغوی په همغه شان هیر کړو لکه څنګه چې هغوی د دې ورځې پیوستون هیر کړی و او زموږ له آیاتونو څخه یې انکار کوو. ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون. موږ دغه خلکو ته له یو داسې کتاب سره راغلي یو چې هغه مو د علم په اساس تشریح کړی دی د ایمان راوړونکو لپاره هدایت او رحمت دی. هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. اوس نو آیا دا خلک له دې پرته کومې بلې خبرې ته سترګې په لاره دي چې هغه عاقبت سره مخامخ شي چې دا کتاب د هغه خبر ورکوي؟ په کومه ورځ چې له هغه عاقبت سره مخامخ شي نو چا چې مخکې هغه له یاده ویستلی و همغه خلک به ووایي چې په رښتیا سره زموږ د پروردګار پیغمبران له حق سره راغلي. نو آیا اوس به زموږ لپاره کوم سپارښتګر وي چې زموږ په باب سپارښت وکړي؟
یا موږ دوهم ځل بیرته ولیږل شو تر څو د هغه څه په ځای چې موږ پخوا کول اوس په بل ډول کار وکړو. هغوی په خپله خپل ځانونه زیانمن کړل او کوم دروغ چې هغوی تړل هغه ټول ورڅخه ورک شول. صدق الله العظیم. الله ستر رښتیا ویونکی دی.